ملګرو یو کس سره سلیم افریدي خبرې کړلې د هغې نه پس چا سره چې خبرې کړې شوي دي هغه د هغه وایسونه لیک کړي دي. نو ټول نه مخکې راځئ د سلیم افریدي وایس چې دی هغه واورئ. نه وروره نه 1500 باخته درنه یو کس نه واله مسیح شوه 2 کسان دي راشئ څه دیرو مې روله خو زه نه یم وروره ته راشه 10 بجې بیا ګپ لګو صحیح شوه زه اوس لږ بهر تاسو چې دی هغه ویډیو پوره واورېده په کوم کې چې سلیم افریدي د یو کس سره په څه خبره کوي $1500 او داسې 1500 روپۍ دي که څه دي هغه یادوي. بل طرف ته په دې ویډیو چې کم کمنټس په ټیک ټاک کې شوي هغه هم ډېر زیات شرمناک وو. یعنې خلکو دا ویل چې سلیم افریدي هغه داسې حرکت کوي لکه د نن نه که موږ وګورو یو څو میاشتې مخکې د سندل خټک هم دغسې یو ویډیو لیک شوی وه په کوم کې چې هغه وایي چې 5000 او 3000 او داسې څه قیصه کوي هغه به هم تاسو کتلی وي. اوس د سلیم افریدي دا ریکارډینګ هغه هم لیک شوی دی په کوم نه پس چې اوسه پورې د سلیم افریدي په دې باندې څه خبرې هم نه دي راغلي چې هغه د دې تردید کړی دی یا دا ویلي دي چې دا ویډیو هغه زما نه ده یا داسې په بل بحث کې مونږ لګیا وو. یعنې کومه دیره میره پکې هم په دې خبرو کې یادوي نو چې دیره یادوي بیا به د دې څه مطلب وي د هغې نور تاسو هغه ښه پوهیږئ. یعنې که موږ وګورو په دې ورځو کې چې کوم دی هغه په سوشل میډیا هغه که زمونږ پښتانه دي او که د نه علاوه نور داسې خلک دي د هغو ډېرې زیاتې ویډیو هغه ریلیز کېږي لیک کېږي په کوم کې چې هغه ډېر زیات شرمناک حرکت کړی وي او بیا سوشل میډیا ته راوځي او هغه هم په شرمونو وشرمېږي زموږ پښتانه چې کوم دی هغه هم وشرموي. یعنې د دې مخکې هم یو ویډیو لیک شوی و هغه به هم تاسو ته پته وي د هغې نه پس اوس دا وایس چې کوم دی لیک شوی دی یعنې بار داسې په کال کې یو حرکت کوي چې هغه زموږ د پښتنو دپاره ډېر د شرمناک خبر هغه ګرځي. نو دغه ویډیو و نوې راغلي و تاسو سره هم شریک کړه. امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.